سلامونه او نیکی هیلې دوستانو. په دې ویډیو کې راځو په دې سره خبره کوو چې د پی ام پی سرتیفیکیشن چې د پروژو د مدیریت یو با اعتباره او نړېوال سند دی، په دې اړه معلومات د کم ځایه راغونډولی سو، په شرایطو باندې څرنګه ځان پوهولی سو، اپلای چیرې کوو او همدارنګه په دې ارتباط سرچینې د کمه ځایه را پیدا کولی سو. تاسې ګورئ موږ د pmi.org په صفحې کې یو. دلته د سرتیفیکیشنونو د برخې څخه پی ام پی برخې ته راځئ او دلته ګورو چې د پی ام پی د سرتیفیکیشن په اړه ځینې معلومات دي. اول د پی ام پی د سرتیفیکیشن لپاره د 3 نه تر 5 کلونو پورې کاري تجربې ته اړتیا شته. په دې امتحان کې 180 سوالونه دي، 210 دقیقې لري او دغه امتحان په 14 ژبو اخیستل کیږي چې متاسفانه فعلا په پښتو ژبه د امتحان نه اخیستل کیږي. د غړو قیمت څوک چې د پی ام آی غړیتوب لري $425 دی، البته د امریکا په قیمت. او کوم کسان چې غړیتوب نه لري د هغوی قیمت $615 دی. او اپلیکیشن د دغه بټنې څخه شروع کیږي چې په دې اړه بیا په تفصیل سره بحث کوو. په دې صفحه کې ګورو چې په دنیا کې 1.5 میلیون خلک د پی ام پی سرتیفیکیشن لري. په دې صفحه کې په تفصیل سره د پی ام پی د امتحان د ورکولو لپاره شرایط دي، لکه په مخکینی ویډیو کې مو په دې اړه په تفصیل سره خبرې وکړې. کوم کسان چې د لیسې سند لري، کوم کسان چې د لیسانس سند لري او کوم کسان چې د پروژو د مدیریت په برخه کې د ځانګړي تحصیلاتو لرونکي دي، هر یو ته جلا جلا شرایط ذکر شوي. دا برخه مهمه ده دوستانو. دلته د امتحان د ورکولو لپاره اړینې سرچینې دي. اول پی ام آی آن ډیماند پی ام پی اگزام دی، آنلاین اگزام، آنلاین امتحان دی. وبخښئ، دا آنلاین کورس دی او بیا دا کورس په ژوندۍ بڼه ترسره کیږي. دریم کورس پی ام آی اسټډي هال، دا هم آنلاین کورس دی. دلته کولای سو چې د پی ام باک کتاب ترلاسه کوو. څوک چې د دغې صفحې غړیتوب ولري هغوی ته وړیا دی، باقي خلک پیسې ورکوي. دا چې دی تاسې مکرسر ګورئ، موک تست دی یا تمرینی ازموینه. او دا هم سیمیلیتر، دا هم موک تست دی. او آخري چې دی د امتحان په اړه وړیا معلومات دي چې څرنګه دا امتحان ورکولی شي.